बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। زه صفی الله زمان یم او تاسو ته په دغه ویډیو کې به تاسو ته د CSS پیډینګ اینڈ مارجن وښیو چې په دغه لیکچر کې به پیډینګ او مارجن باندې به موږ دغه لیکچر راخلو. نو راځو مخکې لیکچر کې موږ تاسو ته کوم بارډرز چې دي تشریح کړ چې بارډرز څنګه کولی شو موږ په یو HTML ټیګ باندې اپلای کړو. د هغې طریقه هم تاسو وښودله چې کلرز په څنګه ور باندې اپلای کولی شو. هغه ټول موږ تاسو په تیر لیکچر کې ویلی دي. خو نن ورځ په دې لیکچر کې به تاسو پیډینګ اینډ مارجنز تشریح کیږي. ګورئ موږ سره پیډینګ او مارجن په دغه طریقه ده چې پیډینګ کې ګورئ موږ ټاپ هم ویلیو ورکولی شو، باټم ته، رایټ ته، لیفټ ته او ټولو ته په یو ځای هم ویلیو ورکولی شو. صحیح ده. نو مختلفې طریقې دي موږ سره راځو په دغه مارجن کې هم په همدغه شکل باندې تاسو ټاپ، باټم، رایټ، لیفټ ته هم ویلیو ورکولی شئ او که یو ځل مارجن ولیکئ بیا دا به څلورو اړو باندې اپلای کیږي. صحیح ده. نو راځو چې خپل وی اس کوډ زه خلاصوم. دلته ما وی اس کوډ راخستی دی چې ما سره د index ډاټ HTML په نوم باندې ده او بل ما سره یو فایل دی د style ډاټ CSS فایل مې راخستی دی چې همدغه زه غواړم په لایف سرور باندې هم اوپن کړم چې څنګه زه کوډ لیکم دلته باید ریفریش شي. صحیح ده. یا دا به ماته وښودل شي. ښه، راځو خپل وی اس کوډ باندې دغه کوډ رن کوو. ګورئ زه راځم دلته تاسو ته یو ډیو رالم. ډیو ته زه وایم چې دا دې ته باید زه څه ورکړم، آی ډي باید ورکړم. صحیح ده. نو زه لیکم چې ډیو یو ډیو مې راواخیسته. صحیح ده. او آی ډي نه ورکوم دې ته، زه کلاس نه ورکوم، آی ډي ورته اساین کوم. صحیح ده. آی ډي مې ورته ورکړه، ورته مې ویل چې FIRST فرست ډیو مې راواخیسته. صحیح ده. دې په دننه کې زه څه لیکنه کوم. صحیح ده. او Alt Z باندې زه دا ځان ته راټولوم، ریشرنګ کوم. صحیح ده. زه دغه لیکنه لږ څه را کاپي کوم او لاندې بیا یې پیسټ کوم تر څو ما سره دا ډیف صحیح وښکاره شي. صحیح ده. زه انټر وایم بیا یې دا څو ځلې پیسټ کوم، سیف مې کړه. صحیح ده. دا مې چې سیف کړه راځم دغه براوزر کې دا ریفریش کوم، ګورم چې دا ټکسټ دا دی راغلی. صحیح ده. دا خو ډېر کم دی. زه راځم دا ټول ټکسټ کاپي کوم، کاپي راخلم د دې او دا لاندې بیا یو ځل پیسټ کوم. صحیح ده. تر څو ما سره لږ صحیح په منظم شکل سره وښودل شي او دا ډیف لږ پراخه شي چې تاسو ته په صحیح شکل معلوم شي. صحیح ده. دا مې دوه ځلې پیسټ کړه او رالمه دا ریفریش مې کړه. صحیح ده. ګورئ دا په دغه طریقه ما سره راغلی. صحیح ده. ښه، کوم یو style ډاټ CSS فایل چې ما راخستی دی، ښه هغه مې دې فایل سره نه دی لینک کړی. نو راځم غواړم چې دا دلته لینک هم کړم. نو تاسو د لینک کولو طریقه موږ تاسو مخکې ویلې ده. لینک باندې به کلیک وکړئ او دا فایل نیم به ورته منشن کړئ. صحیح ده. را به شو دلته ګورئ هغه ډیف چې موږ اخیستی دی هغه موږ د هیش ټیګ په واسطه اکسس کولی شو. صحیح ده. FRIST فرست په نوم باندې مې راخستی دی. صحیح ده. دا مې راواخیسته. دلته ورته ګوره زه یو څه ویلیو ورته اساین کوم، ورته وایم چې بارډر. صحیح ده. بارډر زه ورته ورکوم. بارډر باید د دې څه اوسي، 2px باید اوسي. دا موږ تاسو مخکې ویلی ده. سولډ باید اوسي د دې سټایل او بلیک باید اوسي. بلیک ډېر ښه ښکاري. صحیح ده. ځکه ما دا بلیک راواخیسته. صحیح ده. ریفریش مې کړم. صحیح ده. اوکې سوري یو دقیقه د دې په نوم کې فرق دی. صحیح ده. ښه، زه به دغه نیم د دلته HTML فایل نه راوالم. ګورئ آی ډي مې راخستی دی، کنټرول C مې کړه. صحیح ده. او دا مې راواخسته را مې وړه style ډاټ CSS ته کنټرول V پیسټ مې کړه. صحیح ده. کنټرول V پیسټ. صحیح ده. کنټرول V مې کړه دلته. دا مې سیف کړه، رالم خپل براوزر ته، سوري براوزر باندې مې کلیک کړه او ریفریش مې کړه. صحیح ده. بارډرز رالل. صحیح ده. ځکه هغه نیم کې لږ څه مسله وه. راځم خپله وی اس کوډ ته بیا دلته بیکګراؤنډ ورته اساین کوم چې دا بیکګراؤنډ کلر باید ورته اساین کړو تر څو لږ ښه ښکار شي. صحیح ده. تر څو تاسو ورباندې لا ښه بهتره وپوهېږئ. ریفریش مې کړه. ګورئ بیکګراؤنډ کلر یې واخیستې. صحیح ده. فرست موږ سره په لیکچر کې ګورئ ښه زه راځم اول په څه شي باندې کار کوم، په پیډینګز باندې کار کوم. پیډینګ ګورئ اول په دې باندې باید ځان پوه کړي دا پیډینګ کارول کېږي کوم ځای کې. که موږ پیډینګ پراپرټي ته د ویلیو اساین کړو که نه 5px او 10px دا اساین کړو، دا به کوم ځای کې دغه پیډینګ واخلي. راځئ زه دې تاسو ته یو څه اګزامپل در کوم. ورډ فایل را خلاصوم. ګورئ ښه ورډ فایل مې راواخیسته او رالم دلته انسرټ ټیب ته او ورته مې ویلي چې دغه شیپ راته ډرا کړه. صحیح ده. دا مې ډرا کړه. صحیح ده. ښه، دا مې چې راواخیسته زه د دې فل چې دی نن کوم. صحیح ده. دا باید فل نه شي. صحیح ده. انسرټ رالم بل یو شیپ هم ډرا کوم. صحیح ده. دغه سوري هماغه شیپ راوالم چې څو دواړو سره یو شان وي. ګورئ دا مې ډرا کړه. صحیح ده.
ګورې پیډینګ دې ته ویل کېږي ښه چې دغلته ما یو ډیف راخیستی دی د دې ډیف او د دې ډیف ترمنځ چې دغه فاصله د دې ته پیډینګ ویل کېږي ټاپ نه باید څومره پیډینګ ولري لیفټ نه رایټ نه او باټم نه ټول څلور خواو نه باید څومره پیډینګ ولري صحیح ده کله چې په دې ډیف کې مونږ کانټینټ لیکلی ټکسټ مو لیکلی د دې ټکسټ او د دې ډیف ترمنځ باید څومره فاصله اوسي دننه سایډ کې صحیح ده بار سایډ کې چې دی هغه مارجن دی نو پیډینګ هم دې لپاره کارول کېږي چې دغه د ټکسټ او د دې کوم یو ایلیمنټس یا کوم یو لیکنه چې مونږ کړی وي په دې ډیف کې دننه هغه ټکسټ پراته وي پکې هغې او دغه ډیف د بارډر ترمنځ باید څومره فاصله ووسي دې ته مونږ څه شی ویلی شو دې ته مونږ پیډینګ ویلی شو او که چیرې په تاسو مارجن باندې ځان پوهول غواړئ ګورې فکر وکړئ دا د براوزر هغه سایډ دی صحیح ده او دا موږ سره ډیف دی د دې ډیف او د دې براوزر د دې سایډ ترمنځ باید څومره فاصله وشي دې ته مارجن ویلی شي ټاپ مارجن باټم مارجن لیفټ او رایټ ټول په دغه طریقه باندې صحیح ده نو په دې باندې اول ځان پوه کړئ بیا تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو مخته ویسئ او لا ښه بهترې زده کړئ صحیح ده نو پیډینګ او مارجن باندې موږ دومره ویلی شو چې دغه یې د دې اګزامپل دی ښه زه به دا بند کړم او ډونټ سیو به یې کړم صحیح ده ښه رابه شو خپل ویس کوډ ته کله چې ما دلته د براوزر کې دا کوم یو ډیف راخیستی دی ګورئ دلته زه پیډینګ ورکوم صحیح ده ټاپ لیفټ او باټم ټول ته ورکوم صحیح ده زه راځم دغه ویس کوډ مې لږ راوړوکی کوم تر څو دلته زه کوم کوډ لیکم دا ما سره لږ بهتر ښکاره شي صحیح ده تر څو دلته یې ولیکم براوزر کې راته ریفریش شي صحیح ده ښه را به شو کوم یو ډیف چې ما راخیستی دی دا فرډس په نوم باندې صحیح ده دې ته زه څه ورکوم یو څه پیډینګ ورته اساین کوم صحیح ده پیډینګ ورته ورکوم پیډینګ باټم صحیح ده ډیش ټاپ به ورته ورکوم پیډینګ ټاپ ورته وایم 30px صحیح ده دا مې سیف کړه رالم ریفریش مې کړه ګورئ بارانه ماته دومره پیډینګ راکړل شو صحیح ده که چیرې غواړئ دا موږ رایټ او لیفټ او باټم ته ورکو ګورئ په دې طریقه ورکولی شو پیډینګ ورته لیکم صحیح ده ډیش ورته ورکوم باټم باټم کې باید څومره وسي دا هم باید 30px ما سره وسي صحیح ده سیف مې کړه رالم دا بل ته نیکسټ سایډ کې لیفټ ته هم ورکوم 30px دا مې ورکړه او پیډینګ رایټ هم ورکوم صحیح ده رایټ سایډ ته هم ورکوم صحیح ده نو دا درې واړه څلور سایډونو ته ما پیډینګ ورکړ او رالم دا براوزر مې ریفریش کړم ګورئ څلور خواونه په یو اندازه باندې هماغه 30px پیډینګ واخیستم ما تاسو ته وویلې چې د کانټینټ او دغه ډیف د بارډر ترمنځ چې څومره فاصله وي دې ته موږ څه شی ویلی شو پیډینګ ویلی شو ښه دا خو موږ سره پیډینګ و چې دا وشوه ګورئ دا په بله طریقه هم کولی شو ولیکو لکه ګورئ دا خو باید ډېر سخته او ګرانه وي چې تاسو هر یو سایټ ته جدا جدا د هغې کوډ ولیکئ د هغې دغه ولیکئ صحیح ده مشکله به وي صحیح ده نو زه راځم دغه کوم کوډ چې ما لیکلی دی دا کنټرول کې کنټرول سی کومنټ کوم صحیح ده دا مې کومنټ کړه عالم دې خوا زه ورته لیکم چې پیډینګ مې ورته ولیکه ورته مې وویلې چې ته باید څومره اوسې دا باید موږ سره 20px اوسي صحیح ده سیف مې کړه رالم براوزر ته ګورئ څلور خواونه یو ویلیو اساین کوم څلور خواو ته د دې پیډینګ سایز اخلي صحیح ده نو 20px دا ټول د دې دي صحیح ده لکه د دې ډیف لپاره ورکړل شوی دی ټاپ باټم رایټ او لیفټ ټولو خواو ته خو که چیرې موږ دغسې یو بل طریقه ولیکو ګورئ ښه موږ تاسو ته تېر ویډیو کې ویلې وه چې دغه بارډر چې کله موږ اساین کوو دا به که چیرې یو دوه ویلیو ورکړو دا به لومړی ویلیو د ټاپ او باټم به وي او سیکنډ ویلیو د رایټ او لیفټ لپاره به وي صحیح ده نو دا موږ تاسو ته ویلې وه خو که چیرې موږ څلور ویلیو اساین کړو نو دا به کلاک وایس باندې به ګرځي صحیح ده زه راځم یو ویلیو بل هم اساین کوم دلته ورته وایم چې ښه فرست 20 او بل چې دی ورته 50px حسابوم صحیح ده سیف کوم او راځم ریفریش کوم ګورئ هغه ټاپ او باټم په یو سایز پاتې شو دا لیفټ او رایټ چې ګورئ د دې ترمنځ فاصله ډېره ده یعنې هغه 50px چې موږ ورکړې ده هغه 50px د دې لیفټ اینډ رایټ لپاره اساین کېږي صحیح ده ښه را به شو اوس موږ سره که چیرې موږ داسې وکړو ګورئ ښه ما دلته یو بل ویلیو ورته اساین کوم ورته وایم چې 20px خو شوه دا باید زه 50px کوم تر څو ټول په یو اندازه شي او تاسو ته پته ولګېږي چې دا به کلاک وایس ګرځي 50px مې بل هم ورکړه او 50px مې بل هم ورکړه یعنې څلور دانې ویلیوز مې اساین کړه ګورئ دا رایټ او لیفټ خو به یو شانت وي دا ټاپ او باټم به چینج کېږي ګورئ
همغه یو اندازه باندې ګور دي چې نو تر دې پورې 50 پی ایکس دی او رائټ او لیفت دواړه هم پی ایکس 50 پی ایکس دي سیدا نو کچېر موږ 4 ویلیو ورکو دا په همدغه شکل باندې روان اوسي لومړی ویلیو به د ټاپ وي سیکنډ به د رائټ وي دریم به د باټم وي او څلورم به د لیفت سایډ وي سیدا په دغه طریقه یعنی تیر ویډیو کې چې موږ تاسو ته ویلې وه ښه دا خو وشوه ما سره ګورئ په دغه شکل کولی شو چې موږ پیډینګ اساین کړو سیدا راځو اوس دلته موږ سره یو بل موضوع دی چې هغه ته څه ویلی شو مارجن ویلی شو مارجن کې چې دی ګورئ دا هم په همدغه شکل کولی شي مارجن ټاپ ورته انتخاب کوئ ورته ووایي چې ما سره ټاپ نه باید څومره مارجن واخلي دا باید 60 پی ایکس واخلي صحیح ده سیف مې که راځئ وګورئ دا ریفرش کوم ګورئ ټاپ نه دومره هغه ډف چې دی را لاندې راغی صحیح ده نو ګورئ دا د ټاپ نه دی مارجن دی مارجن ما ویل چې د هغه براوزر د سایډ نه تر د ډیف تر بارډر پورې د څومره فاصله چې وي دې ته مارجن ویلی شو نو راځو دلته بیا هم دا خو د ټاپ مارجن و زه مارجن رائټ ورته ورکوم یا لیفت ورته ورکوم باټم مې ورته ورکوم صحیح ده باټم کې خو به ښکاري ځکه نه ځکه چې لاندې کوم یو ډف موجود نه دی نو د دې لپاره چې تاسو ورباندې پوه شئ زه راځم دا باټم پاکوم او راځم ایچ ټي ایم ایل فایل ته خپل او دا لږ ایکسپینډ کوم ورته وایم چې دلته یو بل ډف هم جوړو صحیح ده زه لاندې یو د دې ډف نه لاندې یو بل ډف عالم صحیح ده زه ورته لیکم چې ښه ډف ورته لیکم نیم ورته ورکوم چې نیم به څه ورکوم فرست سیکنډ دا به سیکنډ کوم صحیح ده سیکنډ مې خو دا کلاس دی کلاس نه علمه زه ورته آی ډي اساین کوم صحیح ده ورته وایم چې دا باید چې اوسي آی ډي کې اوسي سیکنډ صحیح ده دلته راځم دې کې څه لږ څه لیکنه کوم صحیح ده دا مې ولیکم او لږ څه نور هم بس سیف راځئ اوس براوزر ته وګورئ چې دا سیکنډ ډیف موږ سره کوم ځای کې موقعیت لري ګورئ دا بارډر څه نه لري صحیح ده دې ته په سی ایس ایس فایل کې به زه ورته بارډرس اساین کوم سیکنډ به ولیکم دلته ګورئ ښه دلته به هیش ټیګ ولګوم او سیکنډ مې ولیکم کوټس مې سټارټ کړ ورته مې ولیکم چې بارډر مې ورکړه ګورئ سولیډ 1 پی ایکس ورته نه علم دا ورته 3 پی ایکس کومه سولیډ دی او بلیک دی صحیح ده دا مې سیف کړ رالم دی ته بیکګراوند کلر هم ورکوم چې تر څو دې سره فرق پیدا شي دی بیکګراوند کلر مې ورته واخیست څه مې ورته ویلې بیکګراوند کلر باید په دغه شکل اوسي بلو کلر سیف بلو باید ونیسي دا لږ تیز غوندې ښکاري دا داسې یو لږ ترنګې باید اوسي سیف راځئ دا به ریفریش دا وګورئ دا د دې سیکنډ ډیف شو موږ سره راځو دلته اوس په دې وی ایس کوډ کې ورته ویو ښه دا خو د ټاپ لپاره شو باټم مارجن زه ورکوم صحیح ده مارجن باټم چې دا تیار راځي ورته وایم چې 30 پی ایکس ورته ورکړه صحیح ده باټم نه دا مې سیف کو براوزر ته رالم ریفریش مې کړه ګورئ د دې ترمنځ هم فاصله پیدا شو یعنې دا سیکنډ ډیف مې د دې لپاره جوړ کړی تاسو پوه شئ چې په باټم کې موږ هم ورته مارجن ورکولی شو رائټ او لیفت ته به څنګه اساین کوو راځئ دا هم په وی ایس کوډ کې تاسو ته اپلای کوم ورته وایم چې مارجن لیفت دې ته باید څومره اوسي 40 پی ایکس ورته اساین کوم صحیح ده دا خو به مو شي او مارجن رائټ ورته اساین کوم دا ورته وایم څو شي دا هم باید 40 پی ایکس ما سره اساین شي سیف ان ریفریش وایي صحیح ده دی ریفریش ګورئ دا یې چې دی 40 پی ایکس د رائټ اینډ لیفت لپاره ګورئ تاسو کولی شئ د رائټ او لیفت لپاره هم داسې یو څه مارجنز ورته انتخاب کولی شئ تاسو دغه ډیف چې تاسو ته ضرورت وي دا ټاپ لیفت او باټم جدا جدا ولې راغلي دا د دې لپاره کیدای شي په یو ځای کې موږ سره یوازې په ټاپ کې دا مارجن ضرورت وي لیفت کې یوازې ضرورت وي بیا په باټم کې وي نو هر ځای کې یو سایډ کې مو ضرورت وي نو په ټول ته خو نشو اپلای کولی که نه صحیح ده نو د دې لپاره موږ کولی شو چې دا جداګانه چې هر یو موږ تاسو اپلای که هغه هم وکړو او اوس کولی شو چې دا ټول په یو شکل هم وکړو لکه وګورئ زه دا کومنټ کوم صحیح ده کومنټ مې که رالم دلته زه لیکم چې مارجن صحیح ده مارجن مې ورکړه مارجن مې ورته وویل څومره باید اوسي دا باید ما سره 30 پی ایکس اوسي هر سایډ نه صحیح ده سیف مې که اینډ ریفریش ګورئ دا ریفریش هر یو سایډ نه 30 پی ایکس اخیستی دی وګورئ ښه خو که چیرې موږ سره دوه ویلیو ورته اساین کړو هغه به څنګه وي راځئ دوه ویلیو په دغه طریقه کولی شو ګورئ زه دا هم ورته کومنټ کوم صحیح ده چې دا هم تاسو سره پاتې شي صحیح ده دا مې کومنټ کړه رالم ګورئ ښه زه ورته لیکم چې مارجن کې مې ویلې ګورئ ټاپ نه ته باید څو پی ایکس شي 50 پی ایکس صحیح ده او د سیکنډ ویلیو ورته شی ورکوم هاټ دا ټاپ او دا دوه ویلیو چې مې اساین کړي دا د دې لپاره چې دا لومړی ویلیو چې دی که نه دا د ټاپ او باټم لپاره دی او دا سیکنډ ویلیو چې دی دا د رائټ او لیفت لپاره دی
نو ما ورته ویل ټاپ او باټم نه دومره سایز ورکا خو د لیفټ او رائټ لپاره خپل خو پوهیږي هغه اټو باید ارینج شي صحیح ده. نو دا مې رالم براوزر ته سیف ان ریفرش صحیح ده. ګورئ ټاپ نه ما خپل ویلیو اخیستو خو باټم نه چې دی کنه دغه ټاپ او باټم نه خپل ویلیو اخیستو خو اټو د لیفټ ان رائټ لپاره دا اټو دی چې دا په خپل خوښه انتخاب صحیح ده. دا ولې دومره لږ انتخاب وکړه چې دی اټو موږ ته انتخاب کړی دی صحیح ده. ښه نو هغه په خپل خوښه ده صحیح ده. که چیرې اټو نه انتخاب وي تاسو راشئ ورته ووایئ چې دې نه ماته 70px انتخاب کړه صحیح ده. رالم براوزر ته ان سیف ان ریفرش ګور دا 70px ټاپ نه دومره او د لیفټ ان رائټ نه دومره صحیح. تاسو کولی شئ دا په پرسنټیج باندې هم ورته اساین کې ګورئ ښه ورته وایم نه په د ټاپ او باټم نه دومره شه خو په لیفټ ان رائټ کې باید څومره اوسي 50% پاتې اوسي 50% ته ورته دغه ورکړه صحیح ده سیف صحیح ده 50%. نو زمونږ هغه ډیف چې دی په دغه اندازه باندې په دغه شکل موجود دی صحیح ده. خو که چیرې وګورئ راشئ څه وایي ټاپ ان باټم صحیح ده دا دوه ویلیو موږ ورته ورکړي صحیح ده. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ 50% ورکړئ دا ورته میبي تاسو 10% کوي چې 10% کې کوم حالت غوره کوي صحیح ده. ګورئ 10% دا ټول براوزر چې په سلو تقسیم کړی دی بیا چې دی 10% دلته پرېښه 10% دلته هغه چې مخکې کوم یو سایز شي پرې راخستی هغه ولې هغه ځکه چې 50% دې خوا پاتې شي 50% دې خوا پاتې شي نو شي 100% نو ته کوم رسایه ځای موږ ته پرېښه او دومره زموږ هغه ډیو چې دی په هغه شکل باندې په براوزر کې شو کېده صحیح ده. نو 50% دی خوا 50% دی خوا اوس چې دی 10% او 10% دواړه خواته موجود دي صحیح ده. ښه نو کولی شئ په دغه طریقه باندې خپل ډیو په پیډینګ او مارجن ور باندې اپلای کړئ صحیح ده. نو دا زموږ نن ورځ درس په پیډینګ او په مارجن باندې چې تاسو ته موږ وړاندې کړه. نو که چیرې دې درس کې تاسو سره څه پوښتنه مشکل یا پیشنهاد انتقاد وسي کولی شئ بریفلی موږ ته د دې ویډیو په کمنټ کې موږ سره شیر کړئ او یا هم کولی شئ چې موږ ته په خپل نمبر باندې میسج وکړئ چې موږ ستاسو مشکل راواخلو په ټیکسټ فارمیټ کې او یا هم په یو ویډیو فارمیټ کې تاسو ته بیرته اپلوډ کړو صحیح ده. نو زموږ ویډیوګانې ځان سره لایک کړئ سبسکرایب کړئ. که چیرې دغه ویډیو تاسو ته ډېره مفیده په تمام شوې وي نو یو ښایسته کومنټ ور باندې وکړئ او یو ښایسته لایک ورته ورکړئ او زموږ چینل د خپل ملګرو سره شیر کړئ تر څو ستاسې ملګري هم زموږ د لیکچر او درسونو نه استفاده وکړي.